د روغتیايي رضاکارانو د ورځې په لمانځغونډه کې چې د لوګر عامې روغتیا په ریاست کې جوړه شوې وه، د لوګر د عامې روغتیا مرستیال، ډاکټرانو، روغتیايي رضاکارانو او د موسسو استازو ګډون کړی و. د لوګر د عامې روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د مخنیوي برخې مسؤل د ناروغیو په مخنیوي کې د روغتیايي رضاکارانو ونډه مهمه وبلله او په دې برخه کې د دوی هڅې وستایلې. اول خدمات ما را در دورترین نقاط کی تشکیل میده؟ کارکنان صحی جامعه. پس ستون فقرات یا هستند. اینا اگر تنبیه باشن، اینا اگر کار درست بکنن که میکنن، ما در شفاخانه‌های خود در مراکز خود بیروبار و ازدحام نداشته باشیم. د AYSO دفتر هم د CHW کارکونکو کړنې د عامه پوهاوي په برخه کې اړینې او هڅونکې وبللې او ویل چې خلکو ته د ناروغیو د مخنیوي برخه کې څومره ډیر معلومات ورکړل شي همغومره به ناروغۍ کمې او خلک به هوسا وي. بناهن شما توجه بسیار خوب در برنامه تغذیه داشته باشید. یک مراجعین پیش شما میاد، خصوصا اگر او مراجعه کننده از همشیرای محترم ما می باشه و یا اطفال می باشه، شما 1-2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه وقت بیشترتان به مصرف برسانین و در قسمت رساندن پیام‌های صحی و در قسمت توصیه سلوک غذاییشان، تنوع غذاییشان شما کوشش بکنید توجه بهتری داشته باشه. هیره دی نوی چې د غونډې په پای کې ځینې فعال روغتیايي رضاکاران په ډالیو او ستاینلیکونو ونازول شول.